د آیرلند سفر یقیني شو. په ټولنیزو رسنیو کې خبر خپور شوی و چې ګوندې آیرلند کرکټ لوبډله له افغانستان لوبډلې سره ټاکل شوې سیالۍ لغوه کړې. د آیرلند کرکټ بورډ غړی کریګ اټسمن وایي ټیم یې نن روان شو او بله اونۍ به نوې ډهلي کې افغانستان سره لوبې کوي. دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په هندوستان هیواد کې ترسره کیږي چې لومړی سیالۍ به د مارچ پر 8مه، دوهمه لوبه د مارچ پر 8مه او وروستۍ شلاوریزه سیالۍ به د مارچ پر 10مه نیټه ترسره کیږي. افغانستان کرکټ ملي لوبډله روان کال سخت مزل په مخ کې لري. افغانستان لوبډله به له دې سیالیو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستنیږي. بیا به د راتلونکي اسیا جام لپاره چمتووالی نیسي چې په سپټمبر د 6 اسیایي لوبډلو ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. له دې وروسته افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شلاوریز جام لپاره استرالیا هیواد ته سفر کوي. نړیوال شلاوریز جام راتلونکي اکتوبر په میاشت کې د استرالیا په کوربتوب پیلیږي چې افغان لوبډله پکې ګډون کوي. ملګرو، دا زموږ تازه راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.